وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. عمرو بن العاص رضی الله عنه وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل زموږ او د اهل کتابو د روژې ترمنځ توپیر پشلمی دی. صدق رسول الله صلی الله علیه وسلم.